ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو قدر منو عزت مندورنو الله رب العالمین مؤمنان لا د خوشالۍ دعا ورځ ورکړي دي چې پدې کې د خوشالي وکي او د الله رب العالمین د عبادت او بندگی ورپکې هم وکي دیو جنا یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر په موقع باندې په خپل کور کې وو او یو دو ماشومان او تنبل وو چې هغوی خپل شعرونه او سندرې ویل ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ راله چې وی قتل ماشومان د الله د نبی په کور کې د خوشحالۍ مظاهره کوي او تنبل وی ورته غصه شوی امزامیر الشیطان فی بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیطان آوازونه د الله رب العالمین په کور کې خیږي د الله د نبی په کور کې خیږي
رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ابو بکر فریدا فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. هر قوم خپل د خوشحالی ورځ لري، اختر لري، او همدا د خوشحالی ورځ د زمون. په دې بنیاد باندې زما قدرمنو عزتمندو ورونو امام ابن حجر رحمه الله فرمایي و اظهار السرور في يوم العيد من شعائر الاسلام. د اسلام په د شعائر نه دا چې د اختر په ورځ به سړی خپله خوشحالي کوي. په دې بنیاد باندې زمونږ استادو د پښتنو چې کوم عادت دی چې د اخترونو په ورځو باندې موږ زاړه غمونه راتازه کوو. څوک چا کره چې میاشتې میاشتې مخکې مړی شوی خلک هغه ته ورځي او هغه غم ورته بېرته راتازه کوي. دا طریقه د اسلام د طریقې خلاف ده، بلکې دې ورځې کې من شعائر الاسلام دا ده چې انسان تبا د خوشحالی کوي او دا من شعائر الاسلام دا. زما قدرمنو عزتمندو ورونو د کال د هفتې په ورځو کې د جمعې مبارکې ورځ الله یو عظمت او شرف هغه ته ورکړی، لیکن د کال په ورځو کې دې ورځ ته یوم النحر د لوی اختر ورځ ته یو عظمت او شرف ورکړی. څنګه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الایام عند الله عز وجل یوم النحر ثم يوم القر. دا کال په ورځو کې بهترین ورځ الله رب العالمین ته د لوی اختر ورځ ده او بیا چې کوم ورځ ورپسې ده. وجه دا د زما خوږو ورونو چې په دې وخت کې موږ ته د حنیفیت د امام ابراهیم علیه السلام د یو بهترین قربانی تذکره ده. څنګه چې په یو روایت کې راغلی دي چې سنت ابیکم دستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی چې هغه ته د الله رب العالمین د طرف نه حکم وشو چې بچی دې ذبح کو. په خوب کې ورته دا خبره الله د طرف نه دا حکم وشو ابراهیم علیه السلام دی عظیمی قربانی ته لبیک ویلا. بچی ته ویا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچیا زب خوب کې ستا ذبح وینم، یعنی الله ما ته ستا د ذبح حکم کوي، ته ما ته څه حکم کوي، ته ما ته څه مشوره راکې. هغه د نبوت په غېږ کې را لوی شوی یو نوجوان و چې هغه د پلار سره په دې عظیم حکم په عمل کولو کې کومک وکړه. ورته ویل یا ابت افعل ما تؤمر. پلارا د الله حکم زمکه ته ونه ورځه ګورا، زبم در سره صبر کوم او د الله دې حکم ته منقاد شه. یقیني خبره د زما خوګورونو چې د دې واقعي یادول خو په جبه آسان وي، خو چې کله سړی د خپل جگر په ټوکړې باندې چاړک دی دا خبره ډیره لویه ده. په دې کې موږ او تاسو ته د دې خبرې درس دی چې زموږ رب زموږ نه قرباني غواړي. اسلام د قربانی دین دی. الله دنیا ته منګه د یو چن ورځې د امتحان د پاره را لېږلیو چې دا خلک د الله حکم څومره مقدار کې مني او څرنګه عمل کوي. اسلام کې منګه تا دا ورځ قربانی را یادوي، یوازې د څاروي ذبح نه ده، بلکې اسلام زموږ نه د سر او مال قربانی غواړي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هم دې ته تیار شو. یوازې دا نه، زموږ د دین چې څومره مشران دي، صحابه کرام، د دین ائمه کرام، هغه ټول په دې لار کې هم د سر قربانی ته تیار او هم د مال قربانی ته تیار. کله چې هغوی د جنت آواز به واورېده چې جنت دی، بیا به سر ته نه کتل، مال ته به نه کتل، عزت ته به نه کتل، د الله حکم ته به لبیک ویل. یو ځل
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد صفونه برابر اولو په موقع باندې صحابه کرامو ته فرمایل قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض ای ملګرو د جنتونو ته پاسه گئی چې د هغه پلنواله د اسمانونو د زمکو په مقدار دی. صحابي د پنوم د عمر ابن الحمام رضی الله عنه هغه چې دا خبر اوریدل وی بخ جنة عرضها السماوات والارض واح واح وی دس جنت چې پلنواله د اسمانونو د زمکو په مقدار دی. د الله نبی دې پوښتنه وکړه ما حملك على قولك بخ عمر دا واح واح دی ولی ویلا هغه فرمایل رجاء ان اكون من اهلها بدی شوق بدی امید چې کاش ما الله جنتی جوړ کی او دې جنت ته ز داخل شم. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته د جنت خوش خبری ورکه ورته وی انت من اهلها ته جنتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وته دا خوش خبری وکړه لاس کې لګونته کې کجوري وی ول دا به اخرم او به جنت ته ځان ورسوم. خپل ذهن کې دا وی انها لحیات طویله دام ډیره اوږده زندگی ده چې دا یو موټی کجوري زه خورم او به جنت ته داخلیږم. هغه یو غورځول میدان جهاد ته ښکته شو د الله د دین دپاره یې قرباني وکړه په تیزۍ سره یې توره چلوله تر دې پورې چې دی هم شهید شو او د الله د نبي هغه مبارکه وینا د ده په باره کې صادقه شوه. داسې د سر قرباني صحابه کرامو ورکړې ده. یوازې دا نه د برای ابن مالک رضی الله عنه قربانی را واخله چې کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې مرتدینو سره د جهاد اعلان وشو مسلمة الکذاب د ډلې سره حمله وکړه مرتدین چې د هغې یو قلا ته ننوتل. دا وسایل خو موجود نه و چې قلا په توپونو باندې ولي او فتح راولي هیڅ کردار نه کېده. برای ابن مالک رضی الله عنه د بدن په لحاظ باندې ډیر وړوکی و لیکن د هغه په زړه کې د غر په مقدار باندې ایمان و. صحابه کې ملګرو ته وویل چې ملګرو ما په ډال کې کېنوئ ډال په نیزو کې اوچت کړئ او د قلا منځ ته ور وغورځوئ زه به دا دروازه خلاصه کړم. دا څه وړه قرباني نه ده. دښمن د تیارسۍ په حالت د تورې په لاس ولاړ دی دې منځ ته غورځېدل بدن زری زری کېدل دي لیکن بیا هم هغه دې ته تیار شو. زما خوږو وروڼو چې کله هغه دې ته تیار شو او ډال کې کېنه ویې غورځو هغه مو کفار رال په ده باندې حمله وکړه زخمي بدن باندې دی په منډه منډه دروازې ته لاړ ګیټې کولاو کو او خالد ابن ولید دا د ځان سره خپلې خیمې ته بوتو. هلته د مرتدینو بښکندنه وشو. د تاریخ په صفحاتو کې دغه ځای په نوم د حدیقة الموت باندې یادېږي. زمونږ او ستاسو د دین مشرانو همداسې قربانی ورکړې وه. اگر چې الله هغه ته دغه موقع کې مرګ لیکلی نه و دوی وکړه او هغه روغ شو. همداسې زمونږ د دین مشرانو د مال قرباني مو ورکړې ده. کله چې دا آیت نازلیږي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هر یو صحابی خپل محبوب مال کې سوچ کوي ځکه موږ ته الله رب العالمین فرمایي چې جنت ته نشي حاصلېدلی ثواب نشي حاصلولی نیکي نشي حاصلولی تر دې چې محبوب مال خرچه نه کوي. یو صحابي و چې د هغې ډېر مال و ابو طلحه رضی الله عنه هغه ته په ټول مال کې یو باغ و چې د هغې به یې روحانو مو ډېر زیات ښکلی و مسجد نبوي ته مخامخ و. د الله نبی لراله ورته وی الله رب العالمین زمونږ نه قرباني غواړي دا باغ ما د الله په نوم باندې ورکو.
هغه ته د دې باغ قیمت د دې عظمت معلوم و چې دا څومره اعلی مال دی. نو ویل بخ ذلک مال رابح او مال رایح. واه واه دا خو ډېر ګټور مال دی. یا یو ته ویل اسم تلونکی مال دی. دا دې ښه وکړه چې دا دومره قیمتي سرمایه دی د خپل آخرت په اکاونټ کې جمع کړه. خوږو او عزتمندو ورونو یوازې د څاروي ذبح کول نه، د الله هر حکم ته داسې منقاد کېدل پکار دي. که د کم انسان په زړه کې مسلمان سره حسد وي، بغض یې کینه وي، هغه د زړه نه ذبح کوي، هغه لرې کوي د زړه نه، ځکه عملونه دي د قبلېدلو نه محروم دي تر څو چې د مینه او محبت غاړه خپل ورور له ورکړې نه وي. څنګه چې د الله نبي فرمایي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. جنت تبچر داخل نشي تر دې چې صحیح مؤمنان جوړ نشي او صحیح مؤمنان به جوړ نشي تر دې چې خپل مابین کې مینه او محبت ونه کوي. بیا یو فرمایلی یو کار درته درخیم چې د دې په وجه به ستاسو مینه او محبت ډیر شي، هغه څه شی دی؟ سلام خپل مابین کې عام کړئ. زما خوږو ورونو په دې واقعه کې موږ او تاسو ته د صبر درس دی چې الله ته چې کوم بنده محبوب شي په هغه درانه مصیبتونه راولي، امتحانونه او ابتلاعات راولي. څوک چې د الله فیصلې باندې صبر وکړي او د الله په فیصله باندې راضي شي، الله هم د هغه نه راضي شي. لکه ابراهیم علیه السلام باندې درون یو مصیبت رالی، هغه لبیک ویل، الله هم د هغه نه راضي شي. من ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله چې د یو قوم سره مینه وکړي په هغې مصیبت راولي. څوک چې په هغې راضي شي الله د هغه نه راضي شي. څوک چې د الله فیصلې ته غوسه وي الله رب العالمین په هغه باندې غوسه وي. زما خوږو ورونو الله رب العالمین د مؤمن دپاره جنت کې کله ناکله ډیره اوچته مرتبه مقرر کړي. د دې انسان عمل د هغې مرتبې د حاصلولو نه کم وي او الله ولا جنت کې اوچته ماڼۍ مقرر کړي، عبادت کم وي، الله په مصیبت راولي. دې په مصیبت صبر وکړي، د دې صبر په وجه الله اوچته ماڼۍ ته ورسوي. حدیث کې راځي چې کله د انسانانو تر مابین اجرونه تقسیمیږي قیامت په ورځ باندې، نو صبر کوونکي بندگان به الله راوغواړي، هغوی ته به نه اجر په تله وتلي نه به په پیمانه کې بې حساب اجر به ورکړي. قرآن کې الله وایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دومره ډېر اجر به ورکړي مصیبت زده انسانانو ته چې میدان محشر کې انسانان به ارمان وکي چې کاش دنیا کې په موږ درانه مصیبتونه راغلی وی، موږ به صبر کړی وی، نن به موږ ته هم داسې اجر میلاو شوی وی. حتی ارمان به وکړي چې کاش زموږ غوښې په قینچینو قینچې شوی وی او موږ به صبر کړی وی، نن به اوچت مقام موږ ته حاصل شوی وی. زما خوږو ورونو قرباني یو عبادت دی، همدا عبادت د الله رب العالمین په طریقه باندې د الله د نبی په طریقه باندې کول او د الله د حکم مطابق کول پکار دي. مونږ ته د الله رب العالمین د طرف نه د اخلاص حکم دی. ورا خبردار په قربانی کې بل نیت اونه کې صرف د زړه خلوص نیت الله قبلای. قرآن کریم کې الله فرمای لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تا د دې قربانی غوښه او وینې نه ورسیږي بلکې الله ته چې مقبول دی د زړه تقوا چې په کوم نیت تا کړی دا، آیا په دې نیت دې کړی ده چې د الله حکم دی او زه ورته منقاد کېږم، که نه صرف دا دی چې بچیان مینار پاتې نشي او خلک به څه وایي او د
نوم او د نوم نه د وجه نه کوم دا به نقصان وي ورونو. اوس هم مقتل نه ده. راځئ چې اوس خپل نیتونه صحیح کو چې یا الله ستا لاک لاک شکر چې موږ نه د دې حکم تخفیف راوستی دی چې دا چاړه د خپل بچي په جګر باندې مرۍ باندې موږ ته تا حکم نه دی کړی چې دا چاړه د خپل بچي په مرۍ باندې کېدی. اول د الله شکر ادا کو چې الله تا په موږ اساني راوستی ده او بیا ستا حکم دی ربه چې وانفصل لربک وانحر دی حکم ته زمن قادیم. دا غي سره سره به سړی عجزي کوي ځکه د قربانۍ په بنیاد باندې موږ ته د الله حکم دی وبشر المخبتین عجزي کوونکي بندگانو ته زیری ورکا. او د دین وروسته به انسان د قبولیت دعا کوي څنګه چې د الله د نبي طریقه وه چې هغې به قرباني کوله او به ویل چې یا الله تی قبول کړه اللهم تقبل مني یا الله قبول یې کړي. ګوره د قبولیت دعا بیا چې کله قرباني سړی کوي هغې سره به بېځای چیړ نه کوي ډېره به یې نه ځوروي چاړه به ښه تېره کوي د هغه په مخ کې به یې نه تېره کوي مخکې به یې تېره کړي او بیا به دې سره چې دی نرمي کوي. حدیث کې راځي ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله په هر شي باندې احسان فرض کړی دی. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. کله چې تاسو قتل کوئ په ښایسته طریقه او چې ذبح کوئ په ښایسته طریقه بیا به خپلې څاروي ته راحت ورکړي چې خپې ووایي او د هغه نه روح وځي. بیا د هغه نه وروسته به د هغه هغه تقسیم کړی شي. او بیا موږ ته د الله د نبي حکم دی چې تاسو د قربانۍ غوښه خپله مو وخورئ هغه صدقه مو وکئ او هغه بیا نورو ملګرو ته هدیه او تحفه هم ورکوي. علما کرام ذکر کوي وایي موږ ته د شریعت دا حکم دی چې د قربانۍ غوښه په دریو طریقو باندې په دریو لارو باندې تقسیم کوي. یو خپله خوړل یو هدیه او تحفه خلکو ته ورکول یو صدقه. وجه دا ده چې په دې کې د الله درې عبادتونه او د الله رب العالمین د عبادت هره طریقه سړی عملي کړي. اول د الله رب العالمین حکم دی چې خپلې اخرى فکلوا منها ولې للتمتع بنعم الله عز وجل چې د الله د نعمتونو نه موږ فایده واخلو. او دویم صدقه یې وکولې للتقرب الى الله عز وجل چې الله ته نزدېکت پیدا شي. او دریم مسلمانانو ورونو ته هدیه کا تحفه کا ځکه د دې هدیې تحفې په وجه باندې مینه زیاتېږي. د الله نبي فرمایي چې تهادوا تحابوا خپل مابین کې هدیه ورکوي چې مینه مو زیاته شي. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى جميع المسلمين واقض اللهم حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم على إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم عليك باليهود الغاشمين الظالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى